السلام علیکم ملګرو. نن زمونږ درس دی د فرانسوي ژبې یو څو مهم فعلونه، هغه فعلونه چې په روزمره ژوند کې ترېنه کار اخلو. مونږ نن د فرانسوي ژبې ډېر مهم فعلونه چې روزمره ژوند کې ترېنه کار اخیستل کېږي تاسو ته تشریح کوم او هیله کوم چې ورباندې پوه شئ. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر نوی او تازه ویډیو چې موږ اپلوډ کړو تاسو ته راشي. او که چېرته کوم مشکل لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ چې د هماغې په باره کې ویډیو جوړ کړم او تاسو ته اپلوډ کړم چې ستاسو مشکل حل شي. راځئ چې اوس درس شروع کړو. درس په لوري ځو. فعلونه پښتو ژبې د فرانسوي ژبې فعلونه دي د پښتو ترجمې سره. لومړی وایي اوتیلیزي. اوتیلیزي معنا استعمالولو ته وایي، یعنی یو شی چې استعمالوي. دویم ویریفیي. ویریفیي معنا چک کولو ته وایي، مثلا یو شی چک کوي چې دا چک کړه چې دا خراب دی که جوړ دی. ویریفیي معنا چک کول. کنسولټي معنا مشوره کول، یعنی یو چا سره مشوره کوي هغې ته کنسولټي وایي. سوپریمي معنا لرې کول، ډیلیټ کول، بریموف کول، د ټولو لپاره سوپریمي استعمالیږي. دیسکوتي معنا خبرو کولو ته وایي، مثلا یو څو کسه چې د یو شي په باره کې کینی خبرې وکړي مثلا دې ته دیسکوتي وایي. شپږم ګوتې معنا د یو شي خوند کتلو ته وایي. ګوتې معنا د یو شي خوند کتلو ته وایي، چې د هر کال مثلا د یو شي خوند ګوري هغه له ژو ګوت معنا زه خوند ګورم. دیکونکټې معنا ډسکنکټ کول، قطع کول. هر کله چې یو شی وسولي هغه قطع کوي هغې لپاره دیکونکټې وایي. سلیکسیوني معنا غوره کول، سلیکټ کول، انتخاب کول. دې لپاره سلیکسیوني معنا غوره کول. تلیشارژي معنا ډاونلوډ کولو ته وایي، هر کله چې اپلیکیشن یو شی د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي هغې لپاره تلیشارژي وایي. کلیکي. کلیکي معنا کلیک کول، یعنی په یو بټن باندې فشار ورکوي چې کلیک کوي یعنی فشار ورکوي دې ته کلیکي وایي. اپویي معنا فشار ورکول، مثلا په یو شی باندې لاس ږدي او هغې ته فشار ورکوي دې ته اپویي وایي. کښې معنا جوړول، یعنی داسې جوړول هغه شی چې مثلا په سیستم یو ځای کې موجود نه وي هغه نوی جوړوي هغې لپاره کښې وایي. مثال په توګه هر کله چې ته یو آی ډي جوړوي مثلا هغه آی ډي مخکې نه موجود نه دی تو هغه جوړوي نوی منځته راوړي هغې لپاره کښې وایي. کیټي. کیټي معنا وتل، پرېښودل، یعنی زه اوس کور کې یم کور نه وځم دې وتلو ته څه وایي کیټي، معنا یو ځای څخه موجود هغه ځای څخه وتلو ته کیټي. ابیټي. ابیټي معنا اوسېدل، ژوند کول، په یو ځای کې اوسېږي هلته ژوند کوي دې لپاره ابیټي وایي. وواغ. وواغ معنا کتلو ته وایي، مونږ او تاسو وایي کتل دوی ورته وایي وواغ. وواغ معنا کتل، لیدل. که چیرې کوم مشکل لرئ نو کمنټ کې ولیکئ چې موږ د هغې په باره کې ویډیو جوړ او تاسو ته یې اپلوډ کړو چې مشکل مو حل شي. په یوټیوب کې ما وکتو ډېر ویډیوګانې شته خو لیکن ستاسو مشکل به حل کوي او که نه، یعنې زه نه پوهېږم چې تاسو کوم قسم ویډیو ته ضرورت لرئ، تاسو کوم قسم درس ته ضرورت لرئ. تاسو ماته ووایئ چې موږ دلته ضرورت لرو، مثال په توګه ګرامر ته ضرورت لرئ، زباني خبرو ته ضرورت لرئ او په لیکلو کې مشکل لرئ. هر قسم ویډیو ته هر قسم درس ته چې تاسو ضرورت لرئ نو ماته ووایئ چې زه د هماغې په باره کې ویډیو جوړ کړم او تاسو ته اپلوډ کړم په راتلونکې ویډیو
چې به انشاءالله یو ښایسته ګرامر تاسو سره شیر کوم.